امونه دوستانو د مازیګر لمونځ د قضا مشه د دندې پرېښود د ایمان کوي سوالونه. دوستانو یو کلي ته راغلی یم، کلي ته ته یقین وکړه د خپل کلي هغه ډېر وخت نه وم تللی، دلته چې رالم هغه د کلي مینه پرې ماته شوه، د خلکو مینه پرې ماته شوه. او دلته بیا شنه شنه فصلونه دي، غنمې لا راټوکېدلې دي، او تر څنګ مې یو خو تاسو به وینئ یو لښتی هم روان دی، دغلته یې یو برج جوړ کړی دی او په دغه کې اوبه ځي، یو ښایسته د اوبو هوا، ښایسته نرمه هوا، د اوبو اوازونه، او ورسره تاسې به مې تر شا د چړچړو اوازونه، د مرغۍ اوازونه. ته یقین وکړې بلها خوښ شومه، بلها یو څو شېبې مې ډېرې ښې تېرې کړلې او ما وغوښتل چې تاسو سره هم دغه ځای ښایستونه شریک کړم. ته یقین وکړې د کلي ژوند ډېر ښکلی ژوند دی، ډېر ارام ژوند دی، ډېر سکون ژوند دی. خو یو شی چې ما ډېر ځوری او زه وایم چې د خلکو دغه ذهني ترقي لږه وشي. کلي کې زیاتره 80-80% خلک داسې دي چې د علم او د دې پوهې او روزګار نه داسې لرې پاتې دي. خلکو زیات ژوند 80-80% ژوند چې دی په کرکیله ولاړ دی، په غنم، جوار، وریجه او هر شی چې دلته کېږي 80% ژوند یې په دغې ولاړ دی. خو چون یو شی دوه درې خبرې کومه دې ځوانانو ته، د دې کلي کشرانو مشرانو ته، چې مونږ اوس هم زمونږ په زړه کې هماغسې کرکه، بغض، نفرت، حسد، کینه دا یو بل ته شته دی. مونږ اوس هم یو بل خپې وهو د دې په خاطر چې یو بل سره ودرېږو. اباسین صاحب وایي خدای لپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسې دپاره به خو جدا پیغمبر نه راځي. ته یقین وکړئ مونږ دنیا قومونه فاصلې وهي، اسمان ته خیږي، پښتانه اوس هم یو بل خپې وهي. ته یقین وکړئ دلته څوک د یو چا په پرمختګ باندې اوس هماغسې جلس کېږي، د یو چا پرمختګ نشي لیدلی. یو څوک دې په خاطر چې یو څوک چا سره خبرې وکړو، موږ د خلکو پسې خبرې کوو. ته یقین دغه یو څو نقطې مې ډېر ځوری دی ځوان په حیث باندې. زه وایم دغه یو فکر، یو سوچ چې چا سره دغه باید د ځوانانو بیخي بدل شي. انسان دا ژوند داسې دی چې ډېر لنډ دی، نو موږ د یو بل سره په مینه تېر کړو، یو بل سره په سپورټ کې تېر کړو، یو بل سره د ورورولۍ کې تېر کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل چې ډسکرېج کړو، انکرېج یې کړو، او دا ژوند دا آفتونه دا هر څه جوړ کړو. نو ډېر خوند یې مو کړو. دغه تاسې به اسمان هم شین دی، ورسره فصلونه هم دي. نو دغه یو څو ټپې هم دي تاسو ته ډالۍ وي په دې مازدیګري کې په ترنم کې کوم اواز مې هم داسې ډېر ښه نه دی، خو په هر حال موږ چې ویډیو کوو خبره کوو، د یوازې خبره نه کوو. موږ وایو چې موږ ادب دې هم ژوندی وساتو، موږ د وطن د ښایستونو تر څنګ د ادب هم یو ځای ته ورسوو، د ټپې، د سندرې، د شعر د دې مینهوال دې هم پیدا شي. دا زموږ د ادب ډېره لویه برخه ده. او ژوندي قومونه خپل ادبیات، خپل شاعران، خپل کلتور، خپل مذهب، خپل عقیده، خپل د ژوند اصول، خپل روایات دا ژوندي ساتي. خدای نخواسته که موږ دغه هېروو، موږ نه ادب هېرېږي، زموږ نه ژبه هېرېږي، موږ نه قام ولس هېرېږي، موږ نه فرهنګونه هېرېږي، نو بیا موږ یو ورک قام شو. ورک قام چې دی د دنیا کې بیخي هغه ځای ورته نشته. نو څو ټپې ډالۍ وي. د مازدیګر لمونځ دی قضا مشه، د دندې پرېښود د ایمان کوي سوالونه، د دندې پرېښود د ایمان کوي سوالونه. او مازدیګر مه ګوره او ما ګوره، ای مازدیګر تل وي زه به کله کله یمه، مازدیګر تل وي زه به کله کله یمه. او د مازدیګر سترګه په پرېوتو ده، او جانانه دغسې ورک دي ستا د مړ ژوند یادونه، دغسې ورک دي ستا د مړ ژوند خبرونه. او اسمان په ستورو ښکلی ښکاري، او د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نه، د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نه. او دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي، ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي، او وځي غنم رنګو سره وځي، ښکلي مونږه سره چېرته غاړه وځي. او عزیزو ستا د یوې ټپې دپاره ستا ټول چم ته غاړه وځي. دا داسې شعرونه مې تاسو ته ویلو. موږ د شعر، د ټپې، د ژوند، د خبرې، د امن، د یووالي خلک یو. ته یقین وکړې موږ په دې وطن کې ډېر ځورېدلي یو. موږ د باروتو په ډېرې ناز هم د امن، د مینې، د شعر، د ټپې، د سندرې خبره کوو. ته یقین وکړې زه وایم چې په دې وطن کې د مینه خورئ، په دې وطن کې د ژوند دی، په دې وطن کې د ټپۍ، سندرې، رباب دی، منګی دی، او دا وطن
وطن دې آباد وي، دلته دې ژوند وي، دلته د ژوند هر طرف آهنګ وي. موږ د خپل ادبیاتو سره د خپل اسلامي او مذهبي عقیدې سره خپل ادبیات هم ژوندي وساتو، خپل روایات هم ژوندي وساتو، خپل مقدسات هم ژوندي وساتو او هغه څه مخته راوړو چې هغه د ټولنې په ګټه وي، هغه څه وکړو چې هغه د ټولنې په ګټه وي، هغه د قام د ولس په ګټه وي، هغه د هېوادونو په ګټه وي. دنیا ډېره لویه ورسېده. موږ که یو څومره وګرځېدو او څومره هم ریسرچ کړی، دنیا ډېره مخکې تللې ده. دنیا خپلې ژبې ته، خپل تاریخ ته، خپل فرهنګ ته، خپلې خاورې ته، خپلې جغرافیه ته په ډېر حده کار کړی دی. خو زمونږ وطن چې دی ته یقین وکړې د سرو سپینو زرو وطن دی. زمرد لرو، اوبه لرو، یاقوت لرو، لاجورد لرو، ځنګلات لرو، تیل لرو، هر څه لرو، خو بیا هم موږ په دغه وطن کې خوار. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې موږ ځان نه دی پېژندلی، موږ خپل ولسونه نه دي پېژندلي، موږ خپل هغه روایات نه دي پېژندلي، موږ خپل تاریخ نه دی پېژندلی، موږ خپل د وطن د مینې او د دې په اصلیت معنا نه یې پوه شوي. کله چې یو انسان موږ څه پوهه نشته، علم نشته، د علم په اساساتو نه یې پوه، د ابادۍ په اساساتو نه یې پوه، نو دا هر څه به بیا مخته راځي. نو خدای دې وکړي چې پښتنو کې شعور راشي، پښتنو کې د شر په ځای شعور ته کار وکړي. او موږ ځوانان دي هم غږ کومه چې اوسني ځوانان چې کوم یو دي، علمي ځوانان دي، ځینې په زه وینم او دوی په سوشل میډیا باندې بحثونه کوي. تاسو یقین وکړئ زیاتره ځوانانو ته کینې، زه وایم چې ستاسې قام د شعور په ځای ځوانان سره ناست یم، دا د شعور په ځای شعور ته مه بوځئ. دا وطن دا د مینې په مینه باندې وپالئ. دا ژوند دومره نه دی چې موږ 2 ورځې ژوند دی، دا موږ څنګه تېر کړو. دغه یو څو خبرې وي، موږ خبرې هم بس بیا سره ډېرېږي. نو خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وي انشاءالله. نورې موضوعګانې داسې خوږې خبرې، ټپې، سندرې دا به هم سره شریکوو. ښه وخت، خوشحاله ژوند ولرئ.